بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د مالوچو د خوب تعبیر کوم. مالوچ یا پنبه یا پخته څه ورته وایي، دا په خوب کې څه کله وکتلی شي، د دې څه تعبیر ده. عموم صورت سره به طور عام د دې ښه تعبیر ده، ځکه مالوچ یا پنبه یا پخته څه ده، دا نرم ده، سپین ده او د ګټې شی ده او توشک او بالښت ته جوړیږي. د عزت او یو چاته د راحت او آرامي ورکولو سامان ته جوړیږي. نو په دې سبب باندې دا ښه تعبیر لري. په خوب کې څه کله راشي نو دا ښه تعبیر لري. په خیر باندې تعبیر کیږي، په برکت باندې تعبیر کیږي، په رزق و روزي باندې تعبیر کیږي، د زړه په نرموالي او پاکوالي باندې او سهولیت او آرامي راتګ باندې تعبیر کیږي. نیک عمله ښځې سره واده کول په دې باندې هم تعبیر کیږي. میراث مال لاسته راوړل په دې باندې هم تعبیر کیږي. څه کله ده د زراعت یا د کښت په شکل باندې وکتل شي، بیا په رزق و روزي کې او په دې آمدن کې مال آمدن کې څه تنخوا وي یا ځمکې کاروبار وي یا نور وي، په دې کې برکت ښیي، څه په دغه کې به برکت راځي او دا ګټه او دا خیر به ډیریږي، دا مال به ډیریږي. څه کله بیا خوب وکتلی شي چې دا مالوچ اخیستل کیږي یا یو ځای کې وي او هغه په بوجۍ کې اچي او خلک یو ځای کې ذخیره کوي. د حمل په وروسته والي باندې تعبیر کیږي، لکه اولاد کیدی شي د دې کس بیا زر اولاد یې ونشي، یا په دې باندې هم تعبیر کیږي چې دا کس دا خوب یې کتلی ده چې د پنبه په بوجۍ کې اچي او چیرته ږدي، دی مال ذخیره کوي خپل اولاد ته. بیا اخیستل او خرڅول د پنبې یا د مالوچو دا هم په میراث مال باندې تعبیر کیږي. د میراث مال رسیږي یا چاته ورکوي یا میراث تقسیمیږي. کامیاب کاروبار او تجارت باندې هم تعبیر کیږي. څه کله دا په خوب کې وکتلی شي چې مالوچ اخلي یا خرڅوي، او څه کله په خوب کې ته وګورې چې مالوچ اخلي او توشک و بالښت او نور ضرورت شیان ته جوړوي، نو دا بیا بیخي ښه تعبیر لري. په نیک اخلاقو باندې هم تعبیر کیږي، په قدر او عزت زیاتېدلو باندې هم تعبیر کیږي، خلکو ته په خیر رسولو نفع ورکولو باندې هم تعبیر کیږي. دا بیا بیخي ښه تعبیر لري. د مالوچ استعمال یا د مالوچ استفاده کول، یو شی ته جوړول. او بیا مالوچ د حاملې ښځې لپاره، څوک چې ماشوم په ګېډه لري، دغه لپاره چې کله په خوب کې وکتل شي، دا په آسان ولادت باندې تعبیر کیږي چې دا ماشوم تولد یا ولادت څه ده، دا به په آسانه وي او نیک اولاد به ورته ورکوي، ښایسته اولاد الله تعالی به ورته ورکوي. هر شی چې موږ په خوب کې ګورو، دا په حقیقت کې زموږ د روح لخوا یو نیک پیام اخیستل ده، هغه د ملکوت نه، د اسمانونو نه، د ملایکو د مجلس نه. ځکه زموږ او تاسو روح چې کله موږ ویده کیږو، دا به راځي، د الله تعالی د عرش لاندې ځي، ځکه دا روح د الله تعالی نه راغلی موږ ته. څه کله پوښتنه وشوه یسألونک عن الروح، نو نبي سلام چپ شو، جواب نه ورسره، نو انتظار یې وکړو، وحی راغی او بیا نبي سلام د معلومات آیتونه یې ویلي چې قل الروح من امر ربي، پیغمبر ته الله تعالی ویلي صلی الله علیه وسلم چې ته خلکو ته وایي چې دا روح څه ده، دا د الله تعالی امر ده، د الله تعالی لخوا راغلی ده، دغه امر ده. نو دا په دې راز باندې څوک تر اوسه پوه شوي نه دي علما ساینسدانان. نو دا روح هماغه څه انوار او څه د ملایکو د مجالسو نه، دا د شپې چې دی ځي یا د ورځې موږ ویده کېږو چې به راځي، د عرش لاندې په دې لاره کې د ملایکو ټولګي وي، هغو سره د انسانانو مقدرات وي، عملنامې وي، د نن ورځې، د سبا ورځې، د بل ورځې هغه تقسیم اوقات دي، کارونه یې څوک څه کوي، چاته شی رسېږي نه رسېږي. نو په هغه کې دا څومره چې روح زموږ او تاسو صفا وي او عبادت کوي، الله ته رجوع لري، آرام وي او د شپې په ښه طریقې سره ویده شوي، نو هغه به یو شی اخلي، یو څه شی اخذ کوي، هغه صفا وي او هغه کولی شي قوي وي، یو شی وګوري، نو هغه شی زموږ په ذهن کې پاتې، روح زموږ وګوري، بیا هغه انتقال کې زموږ هغه حافظې ته چې د ورځې بیا زموږ په یاد شي او هغه ترې خوشحاله کېږو بیا. نو د پنبې یا د مالوچو خوب هم چې ما تاسو ته هغه مختلف حالات بیان کړه چې په مختلف حالاتو باندې کتل کېږي، دا به یې ښه تعبیر لري. په همدې رابطه باندې یو ورور خوب یې لیکلی ده، وایي 2 ځلې یا 3 ځلې کېږي چې دا خوب وینم، هر یو کال بعد، یو نیم کال بعد وایي دا خوب وینم، یعنی یو خوب ده، همدا یو خوب ګورمه. او دی وایي چې زه خپل فامیل سره جوړم نه یم، فامیل ما سره ښه نه ده، خوب کې ګورم وایي چې زموږ کور بل ځای کې وي، کور هم بل رقم وي او دا ځای هم بل ځای وي. وایي د لرې نه یو سیلاب روان وي، خو دا سیلاب د اوبو سیلاب نه وي، بلکې دا سیلاب لمده شوي مالوچو د پنبې سیلاب وي، زموږ باندې را روان وي، په دې منطقه باندې را روان وي. او دا وایي را رسېدلي وي زموږ ګاونډی همسایه کور باندې را رسېدلي او هغوی یې لاندې کړي وي او زموږ کور خواته دا روانې ده.
ماروچو یا د پنبې سیلاب په دې خوب کې زموږ کلا په ټیټه باندې وي وایي زه په دې خوب کې زړه کې وایم چې دا زموږ پر کلا د سیلاب سره راشي نو دا ټول بلاندې کوي ځکه کلا په ټیټه ده نو وایي زما ته تشویش وي خو وایي دا خوب سره ډېر اوږد خوب و خو دا اخري ځای ده په دې اولو کې وایي داسې صحنې نور شیان هم و ځکه دا ما اول ویلې څه دا مې تعجباور ورده راته دا د ماروچو سیلاب خښتې شوي ماروچو سیلاب په شکل باندې هغه را روانې زموږ کور باندې دا خوب وایي ډېر اوږد و په موټر کې لاړ شم وایي د کار کالي مې هم هر څه په ځان باندې وي جرګې وایي قرآن کریمونه د خلکو لاس کې وي ځینې کسان پکې ژاړي او زه په موټر کې روان یم بیا په خوب کې مې داسې ولیدل چې په کور یم بیا بیرته په کور شوم مختلف صحنې دي مور مې وایي ژاړي او یو ټولګی خلک ناست وي وایي کور کې مور مې هغه خلک نه لیدلی یو فکري نه بیا مور مې هغه ځای بیرته لاړ شي په کوټه باندې وایي تیر شي بیا بیرته په کوټه لاره راشي وایي هلته وایي ښځې وي او سړي و بیا هغې نه بعد وایي زه وګورم داسې یو سیلاب زموږ په کور را روان وي دا اوله صحنې د خوب دا و سرګرداني پریشاني دی روان ده او مور یې ژاړي او خلک راټول سوي قرآن کریمونه یې څوک پکې ژاړي وارخطایي ده او دی د کار کالي په ځان وي او روان وي نو راځو د دې خوب د سر نه د اوله حصه د خوب هغه په آخره کې ویلي دي خوب داسې ووایي په موټر کې ناست یم موټر نو په خوب کې چې کله موټر وکتل شي بایسکل موټرسکل څومره سفر وسایل وي د انتقال وسایل وي نو دا سفر باندې تعبیر کیږي څه ته سفر کې یو ځای نه بل ځای ته او بیا څه ته روانې کار ته او کار کالي دې په ځان وي معنا ده که د کار تشویش در سره چې د کار نه دې وباسي یا کار به درته پیدا کیږي نه نو دا تشویش مه کوه انشاءالله تا ته به کار پیدا کیږي کالي د کار هغه ستا په ځان کې په خوب کې تا کتلی ده نو دا ښه تعبیر لري جرګه دې لیدلې ده په خوب کې جرګه خو د یو مصلحت لپاره کیږي فیصلې لپاره کیږي نو معنا دا څه که منځ کې څه مسله وي اختلاف وي کورنۍ نو دا انشاءالله حل کیږي ته وایې څه فامیل سره دې ښه نه یې ښځه سره دې تا سره ښه نه ده نو معنا دا څه دا مسله هم حل کیږي جرګه کیږي یعنې جرګه معنا خلک کینی یا تاسو خپل سره کینی دا مسله انشاءالله حل کیږي تشویش ورته مه کوه او بیا څه وایي قرآن کریمونه ځینو په لاس کې وي معنا داسې دا جرګه څه ته دا فیصله دا به انشاءالله د الله تعالی په د احکامو مطابق وایي خیر به پکې وي او څه هره فیصله و خیر پکې و نو هغه ومنئ د الله تعالی حکمونه خو همدا اوس هم تاسو ته متوجه ده څه ته که څه اختلاف لرئ خپل فامیل سره نو اختلاف حل کړئ یو بل ته معافي وکړئ ګزاره وکړئ او یو بل درک کړئ هغه بې ځایه خواهش یو بل نه مه کوئ د هر څه خپل دغه شرایطو هر څه په نظر کې ونیسئ که ته ډېر مسافري کوې نو دې کار نه منع شه خپل مسافري کم که زر کور ته راځه او که داسې وي چې ښځه دې تا نه داسې مطالبې لري ناجایزې نو هغه دې باید متوجه شي نو معنا داسې دا په جرګه کې د مسایل کې ناستلو سره خبرو سره د مسله انشاءالله حل کېږي ځکه تا جرګه دې په خوب کې لیدلی ته وایې څه ځینې پکې ژاړي نو دا ژړا هم په خوب کې ښه تعبیر لري ژړا په خوب کې د علما د تعبیر وایي چې دا سرچپه تعبیر کیږي په خندا باندې تعبیر کیږي په خوشحالي باندې تعبیر کیږي نو دا هم په خوشحالي باندې تعبیر کیږي چې ځینې خلک ژاړي معنا دا چې دا څوک خفه ده ستاسو په دې روابطو په کورنۍ مشکلاتو نو انشاءالله دوی به بیرته خوشحاله کیږي ستاسو مسله حل کیږي او بیا څه ته وایي چې په کور کې بیا مور دې ژاړي د مور ژړا دې هم ښه تعبیر لري معنا داسې دی ستاسو د جوړښت نه ستاسو د جرګې نه ستاسو د کېناستلو نه او مصلحت او یو بل سره صلح کولو نه او ستاسو د ښځې دی نو په دې کې زیاته ګټه او ښه څه رسېږي مور ته دې رسېږي هغه به انشاءالله ډېر زیات خوشحاله کیږي د ده ژړا په خندا او په خوشحالي باندې تعبیر کیږي او بیا څه ته وایي خلک ناست یو مور مې هغوی نه لیدلی نو دا خوشحالي باندې تعبیر کیږي ډېر خوشحالي او تاسو دواړو ته خوشحاله یو نور بیخي هیر کې کیدی شي څه ته وایي چې بیا مور مې لاړ شي هلته خلکو سره کیني ښځې او سړي وي دې وخت کې بیا ته وایي چې یو سیلاب را روان وي نو دا ډېر زبردست خوب ده ته اوس وګوره چې تا جرګه لیدلی ده موټر دې لیدلی معنا داسې ته کور ته باید راسې سفر وکړې کور ته باید راشي موټر تا لیدلی ده او بیا دغه نه وروسته تا جرګه لیدلی قرآن کریم دې لیدلی ژړا دې لیدلی معنا داسې ټول به خوشحاله کیږي او دا د الله تعالی حکم هم دغه ده چې ته باید ډېر وخت سفر تېر نه کړي مور پلار او ښځه سړي باندې حق لري ته باید راسې خپل کور ته څه بیا مور دې کتلی ده څه غم ژاړي نو دا هم دغه په خوشحالي باندې تعبیر کېږي چې هغه انشاءالله خوشحاله کېږي او بیا وروسته ته دغه آخري خطرناکه حصه د خوب شروع کېږي چې ته وایې چې هغه د سیلاب ده او د ماروچ یا د پنبو سیلاب ده خښته شوي لامده شوي ستاسو کور باندې را روان وي نو دا په خیرونو باندې تعبیر کېږي ستاسو کور ته به خیرونه بیا را رواني سیلاب په شکل باندې ډېر زیات به را رواني
او تاسو کور په لاندې کې د معنا داسې دا اوس تاسو کور څه ده هغه لاندې کې ده څه معنا یعنی تاسو د هغه د معنویاتو له لحاظه یا د آرامش له لحاظه تاسو لاندې تاسو به برکېږئ انشاءالله تاسو لاندې تاسو باندې یو تغییر راځي یو هوا لګېږي او نرمي راځي په تاسو کې مالوچو سیلاب نو دا د زیات نرموالي باندې تعبیر کېږي ستاسو په منځ کې به انشاءالله ډېر نرموالي به راځي زړونه به نرمېږي اخلاق هم صحیح کېږي انشاءالله یو بل سره خفګان چې وي هغه ټول رفع کېږي څه ته راشي کور ته او سفر دی یو څه وخت لپاره بند کړي او کور ته راشي نو دا مشکلات هم څومره بانهګیري وي د مور لخوا وي د ښځې لخوا وي بانهګیري وي کله کله بعضې انسانان په یو شي کې کله خفه وي د یو چا نه نو په عادي شیانو کې بانهګیري نیسي او خفګان یې ځان ته هم جوړ کړي نورو ته هم جوړ کړي نو لږه کې توجه غواړي هغوی ته او لږ حق حقوق ادا کول غواړي هغه مشکلات ټول رفع کېږي هغه بانې بیا ټول ختمیږي هماغه بانې وي بیا هغه مشکل نشي جوړولی نو تم دغه شیان په نظر کې ونیسه بیا څه تا سره دا تشویش داسې د همسایه او ګاونډي کور هم لاندې کړي وي او تاسو کور خواته را روان وي نو معنا داسې ستاسو ګاونډی ده همسایه هم ده څه په هغو کې ته فکر وکړې د هغوی په روابطو کې د هغوی په کورنۍ کې نو کیدای شي هغوی هم همدغسې ښه ماحول لري خپل منځ کې سره جوړیږي ورونه پلار او سره یو بل سره که مسافري مسله وي هغه هم په طریقې سره حل کوي نو دغسې کوشش وکړه چې ته هم دا مشکل دې حل کړي هماغه ته وګورې په هماغه طریقه باندې چې هغوی حل کړي دي هماغه طریقه باندې ته هم دا مشکل حل کړي ته تشویش دی داسې دا به څنګه کېږي نو معنا داسې دا حالات تا ته همداسې ښکاري چا سره به ته غږېږي څنګه دا مشکل به حل کوې د ښځې سره دا مشکل به څنګه حل کوې مور سره دې که مسله وي او اکثر دا مشکلات وي کورنیو کې نور اعضاو د فامیل ورونو ترونه نو دغه مشکلات انشاءالله د حل کېږي او داسې ته یې مسافر سعودي کې یا نو ته وایې چې راشم دلته دا اسناد به مې څنګه شي او د اقامه د دې ټولو انشاءالله الله تعالی یو حل لاره راوباسي خو څه ته نیت د صفا کې د مور د خوشحالولو لپاره د ښځې د حقوقو ادا کولو لپاره او دغه اختلافاتو ختمولو لپاره د خپل کورنۍ د یو ځای کولو او اتفاق اتحاد راوستلو لپاره ته دا تصمیم ونیسي نو انشاءالله دا مشکلات عمل کېږي بیا ته وایې دا به څنګه شي ته په آخر کې ویلي دا به څنګه شي د تاوان به بیا له ما نه غواړي نو دا هغه ته تشویش پورې تعبیر کېږي څه ته خلک تا نه تمه لري څه تاوان تا نه غواړي معنا څه خلک تا نه تمه لري کورنۍ کې دې څه ته دوی ته پیسې ولېږي او کارو کې ښه پیسې ولېږي ورور دې جدا کړي سي ورونه دې جدا فامیل دې جدا ښځه دې یا مور دې نو معنا داسې دوی تا نه شی غواړي نو خو دې کې خپل هغه ته وګوره نو څومره ستا وسه وي هماغه اندازه کې چا سره که لېږي نو نفقه وي د کورنۍ د هغه په تا باندې فرض ده کورنۍ سره دې ته څومره وسه دې کېږي هماغومره کار کوې او ټولو ته حساب کتاب دې معلوم وي چې پټ مه ساته نو انشاءالله دا مسله هم حل کېږي ته بیا وایي چې په هغه جرګه کې پلار مې غلی ناست او جرګه یې ته بیا وایي او په هغه جرګه کې وایي پلار مې غلی ناست یعنې که تا سره څه تشویش وي چې دا پلار به دې څه وایي نو پلار دې انشاءالله څه نه وایي او که دا تشویش وي چې دا پلار دې دا کارونه نشي کولی او که ته دا کارونه وکړې مخکې شي دا اصلاح او دا دغه راولې نو دا څنګه به شي پلار به دې څه وایي نو په دې خوب کې تا ته ښودل شوی ده چې پلار به دې انشاءالله هېڅ کې نه وایي او دا مسایل حل کېږي انشاءالله او ته وایې چې دا خوب مې مخکې هم څو ځلې لیدلی ده اوس مې هم بیا ولیده نو ځکه دا خوب ته وایي چې لږ تغییر سره تکراریږي او بار بار یې ګوري یو نیم کال یو کال بعد ځکه چې په هر وخت کې د راتګ وخت وي د رخصتي ستا وخت وي څه کېدای شي ته رخصتي واخلې نو همدغه مسایل همدغه تشویشونه تا سره پیدا کېږي نو ته بیا اکثر فکر کوې چې که ته لاړ شم کور ته نو کېدای شي ګټه ونه کړي داسې لانجې دي او داسې خبرې دي نو په دې خوبونو کې تا ته الله تعالی دا ښیي چې دا تشویشونه مه کوه ستا دا تشویشونه بې ځای دي ته صرف اقدام وکړه توکل په الله وکړه ښه ګمان ولره په الله باندې په نورو باندې ښه ګمان ولره الله تعالی انشاءالله د زړونو مالک ده هغه زړونه سره تعلیق کوي هغه زړونه سره یو ځای کوي او نږدې کوي او داسې مشکلات هم په منځ کې انشاءالله دا مشکلات هم حل کېږي والله تعالی اعلم یو بل خوب هم ده چې هغه هم همداسې تکراري خوبونه دي دغسې د دې ورور غوندې مشکل د دم ده دی هم وایي چې زما هم همدغه مشکل ده چې زه خوبونه ډېر ګورم په لږ فرق سره او په بله بڼه باندې او تکراري ګورم او بیخي بیا دا خوبونه ما نه پرېږدي هماغه سوچونه کې مې ګرځي د ورځې نو دا ورور هم مسافر ده د دم هم دغه مشکل ده وایي ډېر خوبونه ګورم تکراري خوبونه ګورم فرق سره لږ فرق سره په بله بڼه هره شپه دوه درې خوبونه وینم
چې راجګ شم په مغزو کې مې ثبت وي ایریږم رانه نه ټول خوبونه مې په یاد وي تشویش مې ورته وي لرې کلیوال مې وی هغه په خوب کې وګورم او د ورځې هیڅ ما په ذهن کې هم نه راځي او نه مخې ته مې راځي اکثر وخت ځان دغسې خوب وینم نو دا 2 میاشتې داسې خوبونه وینم اکثر نرم مزاجه وي یعنی آرام وي څه ډار پکې نه وي تکلیف نه وي ډار نه وي پکې اکثرا بیا وایي د ډار خوبونه هم ګورم بیا وایي ډارېږم اتیا د ډار خوبونه څه وګورم وایي ګیس چې ویده شم بعد له مانځه نه موبایل هم وایي کم استعمالوم ذکر او عبادت او لمونځ هم کوم وایي خو خوب پسې مې وایي ډېر پام وي بیا خوبونو ته مې ډېر تشویش وي خوب ووینم وایم دا څرنګه خوب و دا مې ولې ولید څه مشکل به وي کور کې به مشکل وي ما ته به څه مشکل وي نو وایي دا ما ته به څه مشکل وي و دا تشویشونه ما ته پیدا شي بیا دا سوچ کې یم د ورځې وایي د ورځې دا ټوله ورځ مثال باندې وایي دا سوچ کې بیا د شپې چې بیا ویده شم بیا هم دا خوبونه وایي ګورم نو ما خو څومره فکر وکړه ستا هم همدغسې یو مشکل ده تشویشونه دي او مسافري دي زیات وخت تېر کړی مسافري کې سفر او مسافري او کار او په دې کې ته یو تعادل نه راولي کور ته راتګ نو په دغه سبب باندې تا ته کله کله وسواس پیدا کېږي تشویشونه پیدا کېږي نو که غواړې دا مشکلات پیدا نشي نو همدغه خبرې زما مخکې دی بل ورور ته وکړو نو په دې باندې ته هم عمل وکړه تا خپل ترتیب د تګ راتګ دا د ترتیب ټول جوړ کړه انشاءالله مشکلات دې حل کېږي نو راځم د خوبونو ته دې څه تا لږ لږ اشارې کړي دي تا ویلي دي چې اکثر نرم مزاجه وي ښه خوبونه وي نو دا خو ښه خبره ده چې ښه خوبونه ګوري معنا داسې ته باید مطمئن شي پې شکر د الله وباسي چې الله تعالی تا ته یو ښه خوب وښوده مطمئن شوې او نور هم احساس وکړي ښه ګمان ولري په الله تعالی باندې ستا مشکلات نور هم حل کېږي او هر څه بحثمیږي او بیا وایي چې کله بیا اکثر خوبونه وایي د ډار وي او ډارېږې ته نو معنا داسې کله کله چې ډار خوبونه ګوري نو هغه یو علت لري کېدای شي د شپې به ډېر کښېني موبایل به ګوري ګیمونه فلمونه یا ملګري راځي هغو سره ډېر کښېني ناوخته ویده کېږي ناوخته ډوډۍ خوري یا اذکار درنه پاتې وي ذکرونه د سهار ماښام یا مونځ درنه پاتې وي یا بې جمع به دې کړي نو په دغه سببونو باندې دا د ډار خوبونه ته ګورې او بل سته وایي چې د سهار لمانځه نه وروسته ته ویده کېږي او بیا داسې خوبونه ګورې نو دا لږ تغییر په دې کې راوله سهار مونځ ته چې کېږي سهار مونځ داسې وکړه زر مه ویده کېږه لږ وګرځه لږ تلاوت وکړه لږ ذکر وکړه اذکار پوره کړه د ورځې په ارام باندې چې لمر راوخوت ښه د لمر سترګه چې راجګه شوه بیا هغه وخت کې که ته ویده کېږي بیا څه مشکل نشته کارګر اکثر مسافرونه وایي چې هغوی د شپې کار کوي د ورځې نشي کولی کار د شپې پیدا کېږي او بیا د شپې خوب نشي کولی نو مجبور وي سهار مونځ بعد ویده شي نو طریقه یې بیا همدغه ده چې ته تر اشراق وخته پورې چې کله لمر خجګېږي دغه وخت پورې کښېني دغه وخت کې اودس تازه کړي او یو 2 رکعته 3 رکعته اشراق مونځ وکړي او دعا وکړي اذکار او تلاوت لږه کوي بیا ویده کېږي هېڅ مشکل نشته په دې کې څه حرج نشته بیا ویده شه او ته وایې چې موبایل هم کم استعمالوي همیشه خو کم نه استعمالوي کېدای شي کله کله نه زیاتېږي او جمع سره لمونځ هم کوي اذکار هم وایې نو انشاءالله مشکلات دې حل کېږي چې دا کارونه باندې ته عمل وکړې نو انشاءالله مشکلات دې حل کېږي دا خوبونه نور کمیږي او ته وایې چې خوب پسې مې ډېر پام دی یعنې ډېر تشویش مې ورته وي چې په دې خوب کې ولې مې دا خوب ولید او په دې خوب کې به څه شی وي ما ته به بل مشکل ته نو دا وسواس ده دې وسواس ته ځان مه ورکوه خوبونه ټول تعبیر نه لري ټول خوبونه مهم نه دي بیا زموږ او ستاسو ژوند خو په خوبونو باندې نه ده روان زموږ او ستاسو ژوند خو په حقایقو باندې روان ده چې هر یو کس خپل تصمیم ونیسي هر یو کس خپل فیصله وکړي هر یو کس خپل اراده لري هر یو کس هغه خپل برنامه او پروګرام او پلان لري نو ته خوبونو پسې مه ګرځه خوبونو ته ډېر اهمیت ورکول هم چې دغه سړی وهمي کوي وسواسي کوي نو خوبونو ته ډېر اهمیت مه ورکوه خوبونه مې هېڅ شی نشي کولی اکثر خوبونه شیطاني وي اکثر خوبونه نفساني وي لږ خوبونه داسې وي بعضې خوبونه چې هغه د الله تعالی لخوا وي هغه خوبونه بیا تا خوشحاله کوي هغه بیا تا نه خفه کوي دا کوم خوبونه چې تا خفه کوي او چورتي کوي دا ټول شیطاني دي شیطان غواړي چې تا په سوچونو کې واچي شیطان غواړي چې تا بدګمانه کړي شیطان غواړي چې تا وسواس کې واچي شیطان غواړي چې ستا دا ژوند در باندې خراب کړي بدګمانه دي کړي نو یو مشهوره دعا ده چې نبي علیه السلام دا به ډېر ویلې ځکه هغه ته هم ډېر زیات دشمنیان او ډېر مشکلات و هغه دا دعا ده په څو الفاظو راغلی اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال وقهر الرجال یو روایت کې راځي مختلف الفاظو باندې راځي اوږدم د راځي دا دعا لنډم راځي ټول روایتونه صحیح دي دغه روایت چې دا دې لاندې احادیثو کتابونو کې لیکلی ده چې نبي علیه السلام دا دعا به یې ډېر ویلې کان النبي صلی الله علیه وسلم یکثر من هذا الدعاء دا دعا یې ډېر ویلې
ځکه وهم او ترس ورته پیدا کېده، ډار او ویر ورته پیدا کېده، هر څوک یې دښمن و، ډېر زیات دسیسې ورته وسنجول شوې، الله تعالی ورته نجات ورکړ. نو ته هم دغه دوه ډېر ووایه او د سوچونو ته ډېر مه ورکوه ځان، نیک ملګري ځان ته پیدا کړه، یوازې مه کښېنه او د شپې وختي ویده شه. نو ته وایې چې بیا د ورځې دا سوچونه په دې خوبونو وکړم، بیا د شپې بیا ما وګورم، نو سوچونه پکې مه کوه، سوچونه پکې مه کوه. د شپې د ویښ کېدلو نه مخکې یو تازه اودس وکړه، یو 2 رکعته نفل صلات حاجت وکړه، د الله تعالی نه وغواړه چې هر شی غواړې، الله تعالی ته آسان ده، هر شی درکولی شي، زړه دې درته جمع کولی شي، تشویشونه دي کورنۍ لپاره دا ټول مسایل دې حل کولی شي الله تعالی، خو چې ته په اعتماد وکړې دا مشکلات انشاءالله حل کیږي. نو دا و د نن ورځې 2 خوبونه چې په سر کې ما تاسو ته د پنبې د مالوچو معلومات درکړه چې په خوب کې څه تعبیر لري. او که تاسو چینل کې نوي یاست نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، ملګرو سره شیر کړئ. او که خوب هم لیدلی وي نو همدغه واتساپ نمبر کې سکرین کې تاسو ته ښکاري، همدغه نمبر کې تاسو خپل خوب ماته ولیکئ، تورو نښه دا ده چې ماته ولیکئ. او که نه شي لیکلی نو بیا سخته درته په موبایل کې لیکل، نو بیا اواز سره کیدئ، اواز ریکارډ کړئ، زنګ به نه وهئ، ځکه زنګ هر وخت نشي کیدی چې څوک چاته جواب ورکړي او کسان هم زیات دي. او بله خبره دا ده چې په زنګ باندې خوب تعبیر کیږي نه، لږ دا خوب تعبیرول وخت غواړي، لږ ارامي فکر غواړي، نو بیا په آرام سره دا خوبونه تعبیر کیږي. نو چینل ملګرو سره شریک کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، کمنټ پکې وکړئ. دا 2 کسان چې خپل دا خوبونه تاسو اورئ نو په آخر کې یو کمنټ وکړئ، کمنټ په تاسو باندې حق ده. ډېر کسان چې دا چینل ګوري هغوی دا چینل سبسکرایب کړی نه ده، نو دا خو یو حق تاسو ضایع کوئ، په تاسو باندې دا حق ده، تاسو د ویډیوګانو استفاده کوئ او بیا چینل کې شریک کیږئ نه، نو دې کې ستاسو څه نقصان ده؟ تاسو څوک نه پیژني که نه، نو دا زنګوري بټن ووهئ، نوټیفیکیشن بټن آن کړئ، ستاسو همیشه خبر درځي، ستاسو یو لایک او یو کمنټ په سبب باندې یوټیوب دا ویډیو 100 کسه نورو ته رسوي. که دا 100 کسان ستاسو په وجه باندې یو منفي شی لیدلو نه بچ سول او یو ښه شی لکه دغسې خوبونو باره کې معلومات، نور اسلامي معلومات دې کې مصروف شول، نو دې کې به انشاءالله تاسو ته اجر وي. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.